جنت څنګه ځای ده، څنګه نعمتونه دي وکړي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه یې چې موږ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وویل دا څه وجه ده چې د تا په مجلس کې ناست یو زړونه مو نرم شي، د دنیا شوق مو د زړه نه ووځي، داسې شو لکه د آخرت خلک ټوله توجه مې د آخرت په طرف وي. خو چې کله بیا د تا نه ووځو د خپلو بیبیانو سره بیا مینه کوو، خپل اولادونه بویو، دا چې په غېږ کې ونیسي مچۍ دا مخ پورې نیسي لکه بویول، بیا په یغو باندې لګیایي، خپل ځان بیا ناشنا راته ولده شي، داسې نه وي لکه اتا. پرون خو د حضرت حنظله خبره وه، اوس نور صحابه حضرت ابو هریره ویل چې داسې کیفیت موږ ته پیدا کېږي. حضرت نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل که تاسې همیش په داسې حال پاتې وای لکه هغه د ما سره چې یې، نو بیا خو به د تاسو د ملایکو فرق نه و، نو ملایکو به د تاسې سره په خورو کې، په لیارو کې، په هر ځای کې ستړی مشي کولی. خو مایوسه کېږئ مه، خفه کېږئ مه، ډارېږئ مه، چې تاسو کې په دومره تغییر هم نه راځي چې د حضور د غیبت پاک کې لو لم تذنبو، که تاسو ګناه ونه کوئ الله به بل مخلوق راولي چې ګناه وکړي، بیا به مغفرت ورته کړي. څه معنی؟ دلاوري په ګناه کې نه ده وایي، دا معنی مایوسه کېږئ مه، ولې خدای پاک غفور دکه نه ده، دا غفور به چاته به مغفرت کوي، خو یو څه به د انسان نه پېښېږي بیا به الله مغفرت ورته کوي. خو دلته ګناه کومه ګناه وه، تاسې اوس فکر وکړئ، ګناه کومه ګناه ده؟ ګناه وایي دا د بې حضوري، نوره ګناه خو یې نه ده ورته ښوولې چې موږ نه ګناه کېږي د باندې. صحابه کرام خو هم هغه پاک مقدس مخلوق و د خدای پاک چې اکثره د ګناهو نه محفوظ و، که معصوم نه و محفوظ و. په صحبت مبارکه د ان حضرت صلی الله علیه وسلم داسې مقام ته رسېدلي و چې ګناه یې نه کړې. خو دا حضور و غیبوبت دا هغه راغی چې حضور و غفلت، چې د تا په وخت کې حضور ښه برابر وي، چې تا نه لاړ شو حضور ختم شي، وایي دغه دوی ته یو غټه ګناه لیدی کېده. حتی چې پرون حضرت حنظله د ځانه په منافق تعبیر وکړ. موږ ویلي و چې مسلمان د ګناه نه داسې ډارېږي لکه په سر چې غر را روان وي، چې غره نه لاندې کېږي. او بدبخته فاسق و فاجر داسې د ګناه سره عادت شي چې ګناه وکړي لکه یو مچ چې په پزه باندې کېږي، لاس ورته داسې کړ، نو ډار د خدای ډار ولوېږي، نه د جهنم نه ډارېږي، نه د قبر د عذاب نه ډارېږي. وایي صحابه پاک و، د پاکوالي د وجې نه دغه ګناه ورته دی کېده چې دغسې حضور مو ولې نه پاتې کېږي لکه هلته چې حضور. خو مخکې موږ بار بار د تصوف خبره کوو چې د انسان د باطن کیفیت هلته برابرېږي چې د باطن د خلکو سره اوسېږي. ځکه د انسان اصلاح د باطن چې راځي چې د داسې خلکو په مجلسو کې کېنې چې د هغه زړه د دنیا د محبت نه خالي وي، نو ته چې په مجلس کې اوسه کېنې زهد به په تا کې هم راځي، د دنیا محبت به د زړه نه وځي. د هغه زړه د الله د عشق و محبت نه ډک وي، د تا زړه نه به هم د الله د عشق و محبت نه ډکېږي. دا لنډ خلاص مې درته ویلی، نور خو د ټول جزیات دغه لاندې دي. دا چې راځي په دغه پیدا کېږي. خو چې څنګه د دغه مجلس نه لرې شوې، دا محیط په سړي باندې غلبه کوي، بیا هغه حضور نه پاتې کېږي لکه هغه په هغه نیک مجلس کې چې وي. دا چې دوی ته ګناه لیده کېده. نبي علیه الصلاة والسلام انه لیغان علی قلبي دغه ځای ته اشاره کړې ده. ما په زړه م کله داسې حالات راځي، ځکه یې په ورځ کې نبي علیه السلام هم 100 وارې استغفار ویلی، ګناه ټول عمر نه ده تر شوې. دغه چې کله د ښځې سره مینه دا خو شوې، د اولاد سره مینه دا خو شوې، اولاد په غېږ کې نیولی مچ کړی، حسنین مبارکین په غېږ ګرځولي، په ولي باندې کېنولي، دا خو موجود شوي دي. خو غټ خلک دغه جرم ورته لیدی کېږي، الله ته به زارۍ کولې، ژړل به یې، مغفرتونه به یې تلو. نو مایوسه کېږئ مه. بیا حضرت ابو هریره رضی الله عنه وایي چې ما پیغمبر علیه السلام ته ویلې دا انسان د څه شي نه پیدا ده؟ دغه پوښتنې اوس دلته څه مناسبت ده؟ وایي د مناسبت دا ده چې دغه اصلي ماده پوښتنې کې دا انسان کې دا بدلون څنګه زر زر راځي، اوړي را اوړي، چې تا مجلس کې یو حال وي چې باندې وځي بل حال وي. د انسان د څه شي نه پیدا ده چې د زر زر بدلون کې راځي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته من الماء د اوبو نه پیدا ده.
یا د ماء نه مني مرادي انسان چې پیدا کیږي د مني ونه پیدا کیږي. الماء من الماء موږ تاسو د غسل په مسله کې ویل کنه غسل د منیو د خروج نه ده نو منی ما دي. یا وای وجعلنا من الماء كل شيء حي جزء اغلبیت اشاره ده چې غلبه د اوبو ده ډیر ژوندون د دنیا د بقا هغه په اوبو باندې ده او اوبو داسې دي چې تلون ډیر در کې اوړي را اوړي دا اوبو دي پاکي اوبه راوړه خو چې لږ وخت تیر بوی شو چې حرکت نه وي پکې ودرېږي په یو ځای باندې بوی شو چې سپینې اوبه دي پاکي اوبه دي سور رنګ دې ورواچو ته کې سرې شي چې شین رنګ دې ورواچو ته کې شنې شي چې زیړ رنګ ورواچي ته کې زیړ شي. دا انسان هم چې د هر چا سره کینی هغه رنګ قبلوي چې 15 ورځې د نیکو خلکو سره ناستې بیا سم صوفي تر جوړ شي بیا یې وینې پټکای وي بیا د جامې پایبند وي بیا وي هغه نیک سړی یو څه وخت پاتې بیا ګوري بیا هغه 420 تر جوړ شوی چې هغه نه ځکه خو مرګري یې بدل شوي بیا د دوه خلکو سره ناستې چې دغه رنګ په بل طرف ده. د انسان کې دستی بدلون ځکه راځي چې اوبو کې تلون ده. ګوري د انسان الته کمال ته رسیږي تاسو په کتابونه وی چې د اور د اوبو د خاورې د هوا هغه بیکاره صفات ځان لري کی په خاورې کې دناءت او پستی ده زینت ده ظلمت ده په اوبو کې تلون ده په اور کې تیش ده سوزن ده ظلم تعداد ده په هوا کې خفت ده دا ټول بیکاره صفات دا چې په ځان کې لري نه کې طریقه وخت حقیقي حیات سړی ته نه پیدا کیږي کمال سړی ته نه پیدا کیږي. نو دا انسان څنګه بدلېږي زر زر اوړي راوړي چې نه پیدا دي اوبونه بیا ورته د آخرت د جنت پښتنه کوي دا جنت څنګه ځای ده د باب سره دا ځای مناسب دا جنت څنګه ځای ده جوړ شوی څنګه ده. موږ دنیا کې تعمیرونه لیدلي پخوا څنګه ژوند وو څو کاله مخکې څنګه ژوند وو نن سبا څنګه ژوند د تعمیرو کې څومره بدلونونه دي. نو د جنت په څنګه بنگلې لکه داسې دا په خیر د سپینو تیږو جوړه بنگله به وي چې خلکو ته خوند ورکوي مثلا په ماربلو به جوړه یې څه خل وي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته هغه داسې بنا ده یوه خښته د سرو زرو بله د سپینو زرو ټول داسې منعقد جوړ شوی. ګورې دا موږ تاسې دا ځایو کې چې وینو چې تورو ماربلو سپین ماربل لګېدلي دوه رنګه لګېدلي څومره ښایسته د دنیا ماربل دي هغه دیوال ټول داسې جوړ دی یوه خښته د سرو زرو بله د سپینو زرو. دغه سیمټ چې دا خښتې په لګوي ملات دغه مابین د دوه خښتو ته ویل کېږي دغه یې مشک دي خوشبو یې تر پورته کېږي. جنت کې دننه چې شګې پرتې دي دا شګې مرغلرې دي یاقوت دي خاوره د زعفرانو ده سترګې دې په ښایسته شي لګېږي خوشبویي دې ښایسته شي درځي نظر په ښایسته شي باندې ده. خو داسې دیوالونه دي د سرو د سپینو زرو خو د باندې ځای ته لیدل کېږي چې باندې پاس چت لیدل کېږي لاندې لیدل کېږي باندې وینې میوې د دننه د بنگلې نه وینې حاجب نه دي لکه شیشه هلته سره زر دي خو داسې صفا دي. او چې څوک هم جنت ته ننوت ینعمو لا یبعثو دنیا کې خوف و خطر وي کله په ښه شي سړی واوړي خو دا وهم یې ورسره داسې نه چې دا تاوان راشي دا د شی د لاس نه ووځي هلته بیا نعمتونه دي لوږه نشته. په دنیا کې چې هر څومره په عیش برابر شي د مرګ خوف خو د هر چا سره شته خو مړه هم رانه پاتې کېږي به هلته به همیشه یې مرګ بیا نشته. په دنیا کې تغیر راځي ښې جامې واغونده په ډېر قیمت یې واخله خو زړېږي هلته د جنت جامې زړېدن نشته. په دنیا کې ښه صحت ښه قوت ښه ځواني په سړي راشي خو وروسته زړېږي زوړوالی په راځي هلته بیا زوړوالی نشته ځوان به یې سپین ږیره کېږي نه. دا یې د جنت کیفیت ذکر کړ. وروسته نبي علیه السلام یې درې دعاوې دي هغه نه رد کېږي
بیرته یې دغه څه مناسبت ده ورسره دا دغه ته اشاره کوي چې جنت چې غواړې الله ته به دعا کوې زارۍ به کوې خو د دغو خلکو دعاوې ښې قبلېږي امام عادل روژتي چې د روژه مات وخت وي او مظلوم چې چاته ښېرا وکړي دا زر قبلېږي د عادل پاچا د روژتي د روژه ماتې په وخت کې د مظلوم چې الله تعالی پورته کې ورېځې نه له دعا نه وي پورته شوي چې بیا د اجابت دروازې ورته خلاصي او خدای پاک ورته زه به د تا کومک کم اگر که یو څه وخت بعد وي کله ظالم ته یو څو شپې وخت خدای پاک ورکوي په دې کې معنا ده چې جنت غواړې په خپله هم نیک عمل کوه کوشش کوه خو د نیکو خلکو دعا مو غواړه دا چې روژتي ته د روژه ماتی ورکړه د روژه مات په وخت کې دعا ښه قبلېږي نو چې په هغه وخت کې دعا درته وکړي خدای به دې د جنت لایق کړي مظلوم د خلک ظلم و تعدا په کوي چې ښېرا یې قبلېږي خو دعا یې هم قبلېږي تا چې د مظلوم سره نصرت وکړه د هغه باندې د شفقت وکړه دعا یې درته وکړه خدای پاک به د هغه په دعا تا ته جنت درکړي یو امیر چې عادل وي چې ته د هغه اتباع وکړې په صحیح طریقه زړه یې درنه خوشحاله شي دعا یې درته وکړي نو دعا یې قبلېږي خدای پاک په جنت درکړي وابتغوا الیه الوسیله خدای ته وسیله غواړه لمونځ هم که روژه هم نیسه زکات هم ورکوه حج هم که صدقې هم که نیک اعمال هم که خو د دې سره سره د نور د خدای نازولي هم خوشحاله کوه چې یا د په خپل عمل الله درنه راضي شي یا د ده په دعا درنه راضي شي چې ولې هغه د جنت برابره شي